د فلم په شروع کې موږ وینو چې یو پلار او زوی په کښتۍ کې ناست دي. دا دواړه د مګرمچ ښکار له راغلي وو. یوې د مجازو دپاره یو طرف ته لاړ شي، خو چې کله واپس راشي نو ویني چې د هغه پلار چا ډېر بې دردۍ سره وژلی دی. خو د هغه د څه کولو نه مخکې د شا نه څوک راغی او صرف په یو ګوزار یې دې دوو حصو کې تقسیم کړ. کمزوري زړونو والا لپاره دا سین کتل ډېر ګران دي. دې نه پس موږ بین نومې یو هلک وینو چې هغه د دوستانو سره یو میلې د تماشې له راغلی دی. هغه د خپلې محبوبې د جدایۍ د وجې ډېر پریشانه او ګډوډ د هغې بې وفا هېرولو او پام بدلولو دپاره دې میلې ته راغلی و. او په دې میله کې چې د نورې ښکلې جینکۍ ولیدې نو د ده خپله محبوبه ډېره ور یاده. دې میله کې د چا د خولې نه د یو خوفناک ځای د پور خبره واورېد. دې هلته د تلو منصوبه جوړه کړه. د ده یو دوست مارکس د ډېرې مجبورۍ نه د ده سره روان شي. دوی دواړه ښایي کمپنۍ ته لاړ شي کوم چې دا ټورونه لګوي. چې کمپنۍ مالک هغوی ته ووایي چې دا ټورونه اوس نه کېږي ځکه چې د دې اجازت نشته. دې هغوی ته د یو بلې کمپنۍ پته ورکړي کوم چې اوس دا ټورونه لګوي. دوی دواړه هغه بلې کمپنۍ ته لاړ شي او هلته د انډریو نومي کس سره میلاو شي، چا چې به دا ټورونه ارینج کول. دغه ځای کې دوه اداکارانې د خپل هدایتکار ټک سره هم په دې سفر روانې وې. دواړه هلکان ټکټ والي او په بس کې کیني. دې بس کې نور هم ډېر خلک په دې ټور تلو دپاره ناست وي. انډریو په بس کې دې ټول هغه ځای ته بوځي او هلته په یو کښتۍ کې کینی. چې څه وخت انډریو کښتۍ سټارټ کوي نو دوی د لرې نه یو سړی ویني څوک چې په چغه چغه دوی د تلو نه منع کوي. دوی دا خیال وکړي چې دا څوک لیونی دی نو په دې وجه دوی سیده روان شي. انډریو دوی له چکر هم وکړ او ورسره یې د یرې کیسې هم کولې. ټولو ترې ډېره مزه اخیسته. یو طرف ته دوی یو کور ویني. انډریو هغوی ته وایي چې دا کور د ویکټر ټراولي دی. ویکټر ټراولي ډېر بدرنګه او خپل پلار په تبرګۍ وژلی و. نن هم د کراولي روح په دې ځنګل کې سرګردانه او پریشانه ګرځي. میری بیت وایي چې انډریو هسې د دروغو کیسې کوي، دې کې هېڅ حقیقت نشته. دوی چې د مخکې لاړ شي نو د اوبو په منځ کې په غټو غټو ګټو کې د دې کښتۍ ونښتي. دوی ټول د کښتۍ د ازادولو کوشش کوي چې په دې کې تیز باران شروع شي. کښتۍ د خپل ځای نه بالکل نه خوځي. یک وخت پس دغه کښتۍ په ډوبېدو شي او دا ټول دغه ځای اوس راګیري. بیا جن د یو مات لرګي په ذریعه غاړې ته د تلو کوشش کوي، خو د خپې د ښویېدو په وجه دی لاندې اوبو ته پرېوځي او یو مګرمچ دی د خپې نه ونیسي. دی د مدد دپاره ډېرې چیغې ووایي خو څوک یې خواله نه راځي. خو میری بیت خپله تماچه راوباسي او هغه مګرمچ په سر ووهي. بیا ټول وار په وار غاړې ته ځان ورسوي. د ټولو دا خیال چې انډریو د دې هر څه ذمهوار دی. دوی د انډریو نه جواب غواړي. دوی ته د هغه اصلیت ښکاره شي. هغه اقرار وکړي چې هغه ټور مور نه کوي، بلکې صرف د رور په وینا پیسو ګټلو له دلته راغلی دی. انډریو وایي چې دا د هغه دویم پور دی. دې نه مخکې ټور ډېر کامیاب و خو پته لګي نه چې اوس څه وشي. د دې پام بل خوا ګرځولو په غرض دی د میری بیت نه تپوس وکړي چې تماچه ستا سره د کوم ځای نه راغله. میری بیت ورته وایي چې هغه د چا په لټون کې دې ځنګل ته راغلی. دوه ورځې مخکې د هغې پلار او ورور د مګرمچ ښکار له دلته راغلي وو. خو چې کله هغوی کور ته واپس رانغلل نو دا د هغوی په لټون کې راووته. د هغه دوه کسان دي چې د فلم په شروع کې موږ لیدلي وو چې چا دواړه وژلي وو. هغه وایي چې ټولو له د دې ځای نه زر خپې وباسل پکار دی، کینې ټول به ووژلي شي. څوک هم د هغې په خله یقین نه کوي. پیشه دې ځای نه ورانه شي کله چې ټول دلته د پاتې کېدو فیصله وکړي. میری بیت هغوی ته وایي چې دا د ویکټر ټراولي ځنګل دی او بیا هغه د ویکټر ټراولي اصل کیسه هغوی ته بیانول شروع کړي. ویکټر ټراولي پیدایشي طور باندې ډېر بدرنګه و او پلار به د خلکو نه پټ په کور کې ساته. دې د پلار یو زوی و، باوجود د دې چې بدرنګه و د پلار ورسره ډېره زیاته مینه وه. د هغه ځای نور ماشومان د ده نه یارېدل نه بلکې الټه دې به یې یاره او د ده پورې به یې خندا کوله. په دې وجه پلار او زوی د ښار نه لرې په ځنګل کې اوسېدل. یو ځل د هالووین شپه وه، د ویکټر پلار کور نه و. ماشومان راله او دې تنګول شروع کړه. هغوی د ویکټر یېرولو دپاره کور د دننه پټاخې ایښتل شروع کړل.
د هغې پټاخو د لاسه کور کې اور ولګي او ویکټر په کور کې دننه راګیر شي. دغه دوران کې د ویکټر پلار راورسي او ټول ماشومان د هغه ځای نه وتښتي. د هغه پلان د دروازو کولولو پوره کوشش کوي خو کامیاب نشي. بیا د هغه پلار یو د مخې ته برګی راوالي په دروازه راباندې دي. خو هغه ته دا پته نی چې دروازې نه بل طرف ته ویکټر ډډه وهلې ده. دروازې ماتېدو سره د ده د لاس نه تبرګی خطا شوه او ویکټر په سر ولګېده او په هغه ځای مړ شو. یخبین یازبین زوی په داسې مرګ باندې پلار ته ډېر زیات تکلیف ورسېد. هغه ډېر زیات خپه و، ځان یې لس کاله کور کې بند وساته. آخر په دې حالت کې هغه هم مړ شو. دغې ورځې نه پس د ویکټر رو د خپل پلار په تلاش کې په دې ځنګلو کې ګرځي او څوک هم چې د دغه په لار کې راځي هغه ډېر په خوفناک مرګ وژني. چا هم په دې کیسه یقین نه کوو او هر یو وی چې د ویکټر کور همونګ ډېر وروسته پاتې کړی دی. میری بیت ورته وایي چې هغه خو د ویکټر اصلي کور نه و، بلکې د هغه اصلي کور خو دا دی. هغه یو کور ته مخامخ اشاره وکړي. دا کور بالکل د دې مخې ته یي. اوس اصل مسله روډ ته رسېدو دپاره د دې کور نه تېرېدلو. چې دوی روان شو نو یو خوفناک اواز یې واورېده. ټول د یارې نه زیړ راختي وو او څوک هم د دغې کور خواله ورتلو ته تیار نه و. د جین حالت ډېر خراب و نو خپلې ښځې اوږه ورکړه او دواړه دې کور طرف ته روان شو. چې څنګه دوی د کور خواته ورسي نو ویکټر ټریولي د کور نه بهر راشي او په تبرګۍ په دوی راباندې کړي. جین دوه ټوکړې دي. د هغه ښځه ځان بچ کولو دپاره په منډه شي خو ټریولي یې راګیره کړي، خوله او سر ټول مات کړي. دا ډېر خوفناک سینې چې دا لوبه ویني نو نور ټول د هغه ځایه تېښته وکړي. خو میری بیت په تماچه په هغه ډزې شروع کړي چې ویکټر هغې ته رانږدې شي نو په ځمکه راپرېوځي. میری بیت هم د هغه ځایه منډه کړي. دوی ټول یو ځای ته راجمع شي خو ډک په دوی کې موجود نه. بل طرف ته موږ ډک وینو چې یوازې په منډه دی. په منډه کې دی د ویکټر ټریولي سره وجنګېږي او ویکټر ټریولي د هغه سر او سر مات کړي او مړی کړي. بل طرف ته هغه ټول کسان د هغه ځایه د وتو په کوشش کې وو. هغوی تاو راتاو شو خو واپس هغه کور ته مخامخ راغله کوم چې د ټریولي و. بیا میری بیت د وسلې په لټون کې دغه کور ته دننه شي. بین هم ورسره وي. هلته میری بیت د خپل پلار او ورور مړي وویني. د دوی په لیدو د هغې حالت ډېر خراب شي. هغه ډېر زیات وژاړي. بل طرف ته هغه نور کسان په بوډو کې څه اواز واوري. د هغوی یو ملګری ورشي او ویني چې دا یو وړوکی ځنګلي ځناور دی. اوس ټول لږه ساه واخلي خو ناڅاپه ویکټر د شا باندې راشي او یوه ښځه ونیسي او تیره ماشین ورله په مخ وچلوي. چې میری بیت دا ویني نو ډېره غوسه شي. هغه د کنټرول نه بهر شي او په ده حمله وکړي. ویکټر لاندې راپرېوځي. بین میری بیت د لاس نه راښکي او له هغه ځایه منډه کړي. د موقع نه فایده اخیستو دپاره انډریو د ویکټر ټریولي د ختمولو کوشش شروع کړي خو ټریولي ډېر بې رحمۍ سره د هغه سر د هغه د تنې نه جدا کړي او ډېر په دردناک مرګ یې ووژني. خو دا بله جینۍ لا ژوندی وي خو ویکټر ټریولي هغې له د ژوندي پاتې کېدو موقع ورنه کړي. هغه هم په خطرناکه طریقه مړه کړي. باقي کسان اوس پوه شو چې دوی د دې ځای نه ژوندي بهر نشي وتلی. په دې وجه دوی د ویکټر ټریولي د وژلو منصوبه جوړوي. دلته بین ووایي چې هغه د ټریولي په کور کې د اور بلولو مواد لیدلي وو. د دې په مدد سره دوی ویکټر سوځولی شي. دوی ټول د هغه کور طرف ته روان شي. مارس او میری بیت د کور نه بهر ودرېږي او بین د اور بلونکي موادو لټون دپاره دننه لاړ شي. اداکاره میسټري بهر څوکۍ ته ولاړه وي. دننه بین ته تېل میلاو شي خو ناڅاپه د میسټري د وجود ټوکرې د هغه د پاسه راپرېوځي چې سر بره کړي نو ویني چې ټریولي ورته مخامخ ولاړ دی. ټریولي په هغه حمله کوله چې دې کې میری بیت د شا غاړې راغله او هغه یې کلک ونیو.
دا وخت بین په هغه تیل واچوي او اور ورته ولګوي. ویټر ډرایولی اور واخلي. دلته د دوی قسمت بیا ډغره وخوري، بلکې دا ویلی شي چې ویټر ډرایولی خوشقسمتي وي چې باران شروع شي. د باران د وجې د هغه په وجود بل اور مړ شي. چې دا وویني نو ټولو سره دا فکر پیدا شي چې اوس به د دوی څخه شرکیږي. دوی ټول په منډه شي. په منډه دوی یو مقبرې ته ورسي. دوی د مقبرې ګیټ ویني، خو چې دوی دننه کېږي نو ګریولی ورته مخامخ راشي. ټول د هغه ځای نه په منډه شي، خو ګریولی مارکس راټینګ کړي او د وجود هر اندام ورله چوري کی. بین چې خپل خوب دوست داسې حال کې ویني نو حالت یې خراب شي، خو د افسوس مقام و چې هغه د ده دپاره څه نشو کوي. میریبت دې ځان سره کی او مقبرې نه بهر وتښتي. او ګریولی د مقبرې د ګیټ نه د اوسپنې یو ډنډه راوباسي او په دوی ورپرېږدي. دا د بن په خپټې خښه شي. دوی دواړه د مرګ خولې ته رسېدلي وو. ګریولی په منډه د دوی طرف ته روان وي. دلته بن د عقل نه کار واخلي. هغه خپې کې خښ سیخ ویټر ګریولی ته مخامخ کی او سیخ هغه کې دننه ور ننوځي. هغې دواړه دغه ځای نه بل خوا مخه وکړي. دغه وخت میریبت د خپل پلار کښتۍ هم ومومي. دواړه کښتۍ ته کښېني او دغه ځای نه وځي. داسې ښکارېده چې دواړه د ګریولی نه بچ شو. حقیقت کې داسې نه و. دواړه ښه په مزه روان وو چې دی کې ویټر ګریولی میریبت ځان پسې اوبو ته راښتي. په څه طریقه هغه خپل ځان آزاد کړي، خو دغه وخت د اوبو کې د بن لاس وویني. دا هغه لاس ونیوي او بره راوخیږي، خو دا وویني چې ګریولی د بن لاس کټ کړی دی او خپل لاس کې یې نیولی دی. اوس ګریولی هغه هم ونیوله. دا ډېره خطرناکه موقع وه. میریبت چغې وهل شروع کړي او د دې د چغو سره د خوفناک قصه او فلم ختم شي. که د دې فلم بله حصه کتل غواړئ نو کمنټ کې پارت 2 لیکئ. Thank you for watching.